ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو پام وکړئ د نن ورځې تازه مهمه او وروستي خبرونو ته. لومړی خبر، د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی رئیس عبدالله ته یوې نږدې سرچینې ویلي چې ښاغلی عبدالله او پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم د مسکو غونډې ته دعوت شوي دي. وړاندې روسیې ویلي وو چې د روانې اکتوبر میاشتې پر 20 نیټه پر افغانستان یوه غونډه راغواړي. دویم خبر، ملګرو ملتونه وایي اسلامي امارت به ژر به د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي. د ملګرو ملتونو یو لوړپوړي چارواکي عمر عبدي ویلي اسلامي امارت ورسره ژمنه کړې چې ژر به د نجونو پر مخ مکاتب پرانیزي او د میرمنو لپاره به کاري زمینې برابرې کړي. دریم خبر، پکتیا کې ځانګړې قطعه جوړه شوې. پکتیا کې د امنیت ټینګښت او د جرایمو د مخنیوي لپاره یوه ځانګړې قطعه جوړه شوې ده چې هلته به په بېلابېلو سیمو کې اجرایوي فعالیت کوي. څلورم خبر، متقي وایي له نړۍ سره مو اړیکې ورځ تر بلې ښې کېږي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي په خپله تازه مرکه کې ویلي چې امریکا باید د افغانستان ملي پانګه ژر تر ژره ازاده کړي. نوموړي له انادولو اژانس سره په مرکه کې ویل چې د نړۍ له لوري د افغانستان د نوي دولت په رسمیت پیژندل وخت ته اړتیا لري. پنځم خبر، نړیوال شنونکي وایي راشد خان د 100 کال نړیوال جام خطرناک لوبغاړی دی. نن له 5 کلونو وروسته په عمان کې د کرکټ نړیوال شلاوري جام سیالۍ پیلیږي. د یاد ټورنمنټ لومړۍ لوبه به د عمان او پاپو نیوګیني ترمنځ د افغانستان پر وخت ماسپښین 2:30 بجې پیل شوه. هغه به بیا له هغه وروسته بیا د بنګلادیش او سکاټلند ترمنځ نن ورځ په 6:30 بجو دغه بله لوبه پیل شي. شپږم خبر، آلمان او ترکیې پر افغانستان خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د آلمان له لومړۍ وزیرې انګیلا میرکل سره په افغان کډوالو او د افغانستان پر وضعیت خبرې اترې کړې دي. میرکل ویلي چې دم ګړی سلګونه افغان کډوال د قاچاق وړونکو د دسیسو ښکار شوي او په لاره کې قرباني شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا خبري ټولګه به مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.